چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي. نو روزه په تمامو امتونو باندې فرض وا د هر چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وي. روزه به دارشي نسی دسترګو بم روزي غلط کار تب پکې نه ګوري. د غوګونو بم روزي غلطی خبره به پکې نه اوري. د خپو بم روزي غلط زینو ته به پکې نه ځي. د لاسونو بم روزي غلط سيزونه ته به نه اچي. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي. روزه د دې ټولو سيزونو نامه ده. بعض ائمه تر دې پورې لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردي بده او له د خپل مفادو د پاره نو په دې روزه ماتي. خلبهم چې د په غلط شی باندې نه استعماله جبابا په غلط شی باندې نه استعماله دا احتیاط بم کوي. د روزي میاشت ته رمضان وای. رمز په عربي لغت کې سوزولو ته وای. یو شی چې بل شی سوزي دې ته رمز وای. علماء لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزي ونیوي نو د یو له میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخت منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درک نه لګي نو هغه سره امدادم فرض ده. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو
او په تا پته ولګېدا او دا غرو جماعت نشتا او تا ولا درو جماعتي بندوبست نکو الله به ټول محله جهنم ته بوزي او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرړې 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 څه چل دی ختم شو ختمونو نخلتي زمون بیړه تبا ده زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړی باندې لاندې سال دی او دواړه بزرګانو چې کومي اديره ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټوله اديره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي دا ټوله اديره کې مړی چې دي دا ناشتي او غوخي ته غسیږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکا بدر نه پری کی چا چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکا پری کی دا ټول مړی په قبرونو کې چې پراته دي غوخه ته غسیږي لګیا دي تاسو چې مړی خخ کې پادیره کې څه کوي ا د مړی وارث تر رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړ دا دوا به یاد کړ په دې نه کې خپل چې دی واخلی الته دی کېګ دی خد سنبال کا بیا در نه لیګ دی درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاپ ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړ توګیر آخر بلاړ شي د دې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړ توګیر آخر بلاړ شي د دې جایګیر غشنی ولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پسته پسینه نه نوځي یو کپ میاش پسته نه نوځي یو کپ هفته پسته نه نوځي دا ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کال مخکې 15 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسي داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو ناغه ورته ویلي چې خدای دې خور کا چې راتلې څه دې وروړي ځان سره تاسو چې د مور پیدا کېدې څه غوټه در سره و څه دې وروړي دي خو چې څنګه دولا سره غلې وي دا څه دولا سبتي زی کنه څوړي خو نه ځان سره
نو عزیزانو بڑومبه شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلې نه بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده و دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژن دا پیژنې دا څوک دی والله کده خو زه پیژن اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وای چې زه رسول الله نه پیژنم ستا بسادي ستا بسادي دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلا څنګه وا داغه غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څوک داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویل شي چې لاسونه څنګه وو پلار اتلل څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادر څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به دې زده کړی او په دې نقشه به مینه اله باغه فوټو چې اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو ته به وای چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو نو ته به وای چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته څوک خو نو څه به وای چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې ناغه خط او خال پیجندلی نو به چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړم نو ملائکه به ورته وي صدقتا ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پتا و چې ته بم داسې وې او چې ته وې چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژنم ملائکه به وي خبيثه مونږ ته وړاندې نه دا پتا و چې ته بم داسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي او کله لاندې د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی تا حضرت لاہوری رحمت الله علیه پسترګو خودلې وا ول په مخه را تلاس راخ کو او راته وی چې دې ادیره ته وګوره افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیره ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبه راوتی د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناشته تا سره د احساس وی جما چې خې دغه بسالی ال قبر به یو
سټمارې زوی برازي او دا دوا به یاد کو دا دوا به یاد کو او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې ځای به داسونه خدا دوا به یاد کو دا داسې کی اشاره کم ځای ته وکي استامړې چې شوی د زما د ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دی دا حرام دی د مړی خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی ته لاړ نشم هم ګیلې نشته ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښته نه نو زور کې خپل کار کوم ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګی ده نه زما دې خړلې ده او نه ستا خورما زور کې خپل کار خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تباہ بشي غرق بشي انجام بم بیا داسي وی چې څوک بم راټینګولې نشي دیو جنا سوچ کوي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سے بوي په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی سے بوي هر عبادت کې ریا راتلی شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی کته پټاو خرم چاته پته بنه لګي نو واحد عبادت پټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وره تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټي وکي ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټي وکي او راوي غواړي ا مزدور بسکی نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټي وکي الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټه وکړه چې په ما پرون الله ډېر لوی مهرباني کړې ده څه وی بادشاہ مال په خپل لاس د لیچی دانې راکړي چرته زو چرته د بادشاہ لاس کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټه کوي د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي
نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس به څنګه وي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم. الله وی د روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي. اسی وایم چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا وورئ، نن سبا خو روجماتی د پاره د خلکو سس نخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کمزې اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي، بیا به تباه شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي، څوک به چایو پاتې نشي. نو تبوي چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. دا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی او غټه واخه به دې پخ کړی، ټیپر به دې پکې چوری، چټنی مټنی به دې ځان له سکړی. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم خوړو، امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا د پاره ودیسو. دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو. روز دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو، والله کم دروټه درک لګي. ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټولو چت کو غیله بار ورکو. د چا غنی کبه وکي، مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي، د چا مور به وکي. زبردست وکم سباله بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماخام بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړی. بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو، د روټای درکب نه لګي. بیا حضرت علی ارسوچت کو باره ورک. بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو. نه فاطمه وا کنه، خاتون جنت وا کنه، مونږ به د خپل
امبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته بده سیو کوي تاسو په ایمان وای ها زبې وکم تاسو به وکړئ په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو دروټای درکم نه لګي بیا هر څو چت کور قران راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قران راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ بد شرب په ټوله دنیا خوري او بیا روټي وخوروله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمكم لوجه الله روټي خدای د پاره در باندې وخوروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې وکړه نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بد اثر وی کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې حج ته ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیراشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په 65 کې حج ته تلم او چترای ورا سره د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړی اوچته کړه او منډه کړه نو منځ مې ورپسې ماتولې نشو او بجاوی نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمکیږي چې جمعات لده یو قجوره راوړو 50 کروڑه کجوري ثواب دی او د پکوړې دې کراوړې او دمر ثواب دی په کوم دا پکوړې میکوړې په ټولي په دې کو نظر منډلې شي او جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راکړئ پردې حق عمر لا بیړه تبا او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ خدین را پرې دي که څه چل دی یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مليان په 1 بجې راځي جمعه دا هم سبا د جنت ټیکاداري
څه علاج به کې خوغه یو خزه و لوري مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غر کی اسدا د جنت باس ما ستاسو مخ کی شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی وګورئ په سورۃ رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویلې چې هوی د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوي دي ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو شوي نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوي انعامی دو جنت ورته ورکو په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوه به پکې سي فيهما من كل فاكهة زوجان د هر قسم میوه به دو قسمه بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی وی دی جنتیانو په فرشونو باندې تکیاب والی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملاو شونو هر یو سړی به چې راتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زه زړه کې ویاریدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د دې کټ نه خان خو خان دی که نه خان زمونږ د بالا ماڼۍ کې هم ډېر دي د اوچې خانان په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي نو ما چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د کټ نه خو چار دی ښیي ما ته هغه ونه کو هر یو چې راځي صادرګان لاندې په ځمکه کښېني ما یو نه غړي غونډه پوښتنه کوم دا څه کوي دلته چې خان کټ کې ناستي نو مونږ نشو کې ناسته دا د خان بی عزتی ده
او هغه داسې متکی ته ډډه والی وو، داسې لاس کړی وو. ما نه تپوس کولو څنګه یې مولانا صاحب خی د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته ستاسو علاقه کې خانان که نه؟ شته که نه؟ داسې خبرې څنګه یې داسې خبرې کوي. یا یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي، ویلې څنګه یې؟ ما بل خیم خیمه ویل ولې ما خو درنه تپوس کوم، ما هم درته ویل چې خیم که نه، دا تپوس څنګه کې څنګه یې؟ نو باجوړ نه چې هغه زه را تښتېدلی یم بیا نه یم تللی، داسې په غضب واوړېد. نو دلته تا د سړي په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي. اول ته به څه کې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیا به والی وي دي جنتی په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د ریخمو شنو غټو نه وي. وجن الجنتین دان، الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي؟ تا به داسې ډډه والي کیله خورم، هغه بوټی به کیله په خپله سپیده کی او بوټی به دومره راوږد شي چې ستا د خولې له به کیله تیاره راوړي، تا به لاسونه داسې انار خورم، بوټی به انار صفا کی او ستا د خولې له به یې راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته؟ په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا به ته ووایې چنډه زه د بوټي د لاس شی نه خورم، ماله د خادمان سپین کی او را دی وړي په تالی کې دی راته پیش کی. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې ښایسته وي اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیا وي، دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږه ښایسته نه یو، نو خادمان به لا څه ښایسته وي. او بیا چې د چا خادمانی د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار ورځ د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلق چې دي دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپلو شکلونو ته داسې په شیشه کې لږ لږ ګورئ. زمونږ شکلونه څنګه دي؟ ورځ چې تېرېږي هر مخ نه د سړي زړه توري، د چهرې نه د نور بناوټ ختمېږي بالکل، هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا. تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځه داسې شکل به درته په مخ را نه شي چې ورته وګورئ اوړه دې خوشحال شي. په میلیونو ګرځه خو چې هر شکل در مخامخ کېږي یا به پوزه بونډۍ وي یا به خوله کې څه چلي یا به مړه خو څه تندر به والی نه. د جنت خادمان بداسي چې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ته چې ورته وګورې
نو ته به وای چې ملغلرو نه چاتار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکیږي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي، جامې به اغوستي د شنو ریخمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه، پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو. نو چې په کوم لاس تعالی تعالی پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده، پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی. نو ته چې هغه ته وګوره هغه روټای نه به موړ شي کنه. وای کنه خلیخم ټکی نه دي ناسی پتا ما ورته ناستی دی بس خو پړ جنت ته ورن نوځي. خادمان به داسي یا الله ته رحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت به داسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړی د خلی وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کی او داسې داسې دی ورته وکي خان بوچ لری د خوار کا خله کې دی غل نیولې وای به ورته کنه ها او الله څوي ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خلی وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره، دا الله دی رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، دا الله دی مهربانو ته وګوره او د انسان دی بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې دا الله یو مهرباني چې یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریده قوم دی. نو اپریدي چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کیږي. نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لا کوارټ ته ورغلو. نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلې ورغاړي وته به یو پملا به ولا ټاپ ور کړی یو بیا ورته ویلي چې کورسای کې تشریف کېده. نو دې چې کور ته راغی نو خځې ته وایي چې وا خځې تحصیلدار صاحب لا چې راغلم ناصر او ته په کورسۍ کې راپورته شو
ورغوړې وته و په دې ملې وټپاولم و بیا راته وی چې په دې کرسۍ کې تشریف کېده نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي نو ښځه ورته وی چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووی و په کرسۍ کې کېنه اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شې تاسو ټول تلي یئ ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم او داسې ناست وي علیکم څه چلې او تا خړوس نه زړه بوټ وځي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سې چو صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلی دی شاہ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا شاہ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه شاہ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونا په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیس ټپاس کې تله او چې ورشي نو چټ اولی کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغله دی تاسو سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه نو ته ورته بار ناشته و انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلم ما نه چټ لګلې دی او نه مې جواب لګلې اردلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وجی اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورځه د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسوي دار څه بستاسوي نو یو الله پرېخه دی الله تاسو پرېخي او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریخوي او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي
الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړې بیړه دې د پلار او د نیکم تباہ شوه که نه غرق شوی که نه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې الصوم لی وانا اجزی به روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې الصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزهدار ته زه ورکړلی کېږم الله وی ستا د روزې په بدل کې به زه درکړلی کېږم زه به ستا شم اندازه وکړئ چې د یو روزې په بدل کې الله به ستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شوه که نه شوه هر څه ستا شو نو دې وجه نه عزیزانو لږ سوچ وکئ او یو ټکی مې پرور ولی واورئ چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلی کېږي یو پردی مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلی کېږي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلی کېږي دا زه ټکی دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او ابدالآباد د پاره د سړي بیړه تباہ کی شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس مگر شیطان انکار وکړ ولاړ پاتې شو الله ته تپوسو کو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک چې ما ته حکم وکړ چې سجده وکړه تا ولې ونکړه نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زه څنګه د ته سجده وکړم خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې الله وی زه خو زه یم بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي شته په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي پاغي پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دا دې هم کتو د دنیا غن کا نا سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای کله په بل کوستی منډي وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخای په دې پاکستان کې
چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوستي شتا بنګيږي یو افسر وخی چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوستي یو افسر وخی چې هغه د پاکستان جامع اغوستي په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراته یې مزي چرچی کوي خوريس کی عيش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سملاو تبر ورته ونی سو کېمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راویني د بلو پرنٹ چلولو بلو پرنٹ چلولو ا بلو پرنٹ جونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا جی بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه اوخه په خلق دې ناسور اوخه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی او دغه ور پیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکار توبه او باسي هر وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سیب سے امتحان تابع نه لګ الله فرمای کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوربه د یاقوت او د مرجانو په شانی په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو غلب وای په قیامت کې سپیشل دو جنته ملوشي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنته به انعام دې سړی ته ملاوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دی اونکړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه او کله نیک کار اراده دی وکړه دا اراده دی وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا په خشوه او تپاتې شوي نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عمل نامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي دا اراده دی وکړه چې پلانې سړی نن اوړو ورته نه دی ملو شوی غریب دی کور ته ورزم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لروړي او لاره کې څه واقعیا په خشوه ورنه راغی نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی کی عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی
خدا د دې اراده خرابې دي کنه. نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي. سره د بے پروايي ذات، سره د بے نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره.